ولسمشر غني د واک انحصار بې مسؤلیتۍ او د ملا حسن وینا بوږدونکې دي. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. د افغانستان بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو د حکومتولۍ او تګلارو په اړه په خپله وروستۍ مرکه کې بحث او څرګندونې کړي دي. ولسمشر غني ویلي له بده مرغه حالات ښه نه ښکاري. مخکې له دې چې د تغییر شاهدان واوسو دوی باید لومړی په دې خبره پوه شي چې د دوی په اصطلاح بریا قیمت څه شی دی. دوی هیڅ مسؤلیت نه دی اخیستی. د بېلګې په ډول د ارغنداب درې پیښو ته وګورئ، سپین بولدک او نورو ځایونو کې د دوی وینې تویولو او قتال کچې ته وګورئ. ولسمشر غني زیاتوي چې طالبان د قدرت مطلق انحصار ته مخه کړې، پرته له دې چې فکر وکړي چې دوی هغه مهارتونه نه لري چې هر څه وچلوي. د ولسمشر غني په خبره تر ټولو بوږدونکې د ملا حسن وینا هغه هم صوتي وه چې پکې ویلي دي چې دوی د اوسني بشر بحران، اقتصاد سقوط او خلکو د وتلو او مهاجرت مسؤلیت نه لري. نوموړی زیاتوي په زرګونو افغانانو طالبانو څخه د تیښتې په موخه مهاجرت ته مخه کړې. ولسمشر غني پوښتنه کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې ګډوډۍ ولې جوړه شوه، ولې 2 لک افغانان ووتل. د هغه په باور که چیرې دوی د باوري شوي وي چې حالاتو تغییر کړی افغانستان کې پاتې کېدل. ښاغلي غني له طالبانو غواړي چې باید د افغانستان تنوع ته درناوی ولري. دوی باید دا خبره ومني چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې بدل شوي. دوی د بیان او نظر د اظهار ازادۍ حق ولري او دا هم ډیره مهمه ده چې غرب پر افغانانو جنګسالارانو یوه ډله تحمیل نه کړي. طالبانو د ولسمشر غني دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ولسمشر غني هغه برخه رد کړې چې ګواکې د طالبانو لخوا ژوند ته یې د خطر له امله افغانستان پرېښود. ملا برادر د نورو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی.